یو لوی ګناه ده چې زمونږ په وطن کې پکې ډېر خلک مبتلا دي او ډېر لوی فساد ته خورېږي. د هغې ګناه د لاسه په ډېرو خلکو کې دشمنۍ جوړې شوې، ډېر خلک پکې مړه شو. او ګناه باندې که سړی لږ سوچ وکړي نو سړی ته ځان ساتلی شي. ځان ساتل څه ګران هم نه دي، اسان دي. هغه ګناه څه شی دی؟ هغې ته بدګماني وایي. بدګماني یو سړی په یو انسان باندې بدګمانه شو، د ده په زړه کې دا دی چې دا انسان جوړ ما سره دشمني کوي، دی جوړ ما ولي، دی زما عیالي، حالانکه خبره هغسې نه، د ده پې ګمان خراب شو. بس دس چې خلک خبرېږي نو د میند نه یې خوا کړي، دشمني جوړه شو. نو په یو مسلمان باندې بدګماني ډېره لویه ګناه ده. د خبرې تحقیق به کوې چې خبره تحقیق ته ورسېږي، د هغې نه پس بیا فیصله کوه. تر څو چې یو خبره تحقیق ته نه رسېدلې نو بدګماني به په مسلمان نه کوې. دا ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. ظنوا المؤمنین خیرا، په مسلمانانو باندې ښه ګمان کوه، بد پې مه کوه. بعضې خلک یو سړي نه یو عمل وویني، دی یو پې بدګماني کوي، اب خپل منځ کوي، اب خپل نفل کوي، مړه وي دا څه ریاکار، دا بدګماني شو. اب نفل کوي، تسبیح به الاس کی، ذکر به کوي، پټکې به والی، دی وي مړه دا څه ریاکار، اب روجې نیسي، دی وي مړه دا څه ریاکار. هلکه په خپل هم نیکي نه کوي، چې بل نیکي کوي نو په هغه ولې بدګمانه کېږي؟ ریا خو د هغه د زړه سره تعلق لري. تا ته څه پته لګي چې دی ریاکار دی او که دی ریاکار نه دی؟ یو سړی به خدای مال ورکړي، دولت به یې ورکړي، مړه دا یې څه په ارامو ګټلی ده، هسه ارام خور دی، مړه په حلالو داسې پیسه ګټلی کېږي. دا هم بدګماني ده. ولې په مسلمان بدګمانه؟ په حلالو ګټلی کېږي، وایي نه ګټلی کېږي. نو په مسلمان به قطعا بدګماني نه کوي. دا ډېر لوی جرم دی او دا ډېره لویه انتهایی خطرناک څیز دی. دا دشمنۍ او طرفګنۍ او یو بل سره دا مړي، د دې بنیاد دغه بدګماني وي. بعضې شی به یو سړی ظاهر کې یو سیله کوي او ته به پې ګمان وکړې، بدګمانه به شي. مولانا جامی رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم هم و، د علم سره سره ډېر متقي پرهیزګار هم و، شاعر هم و، فارسي شاعر و. چا ورته د خواجه عبیدالله حرار رحمت الله علیه صفت و. هلکه وایي خواجه عبیدالله حرار ډېر نیک سړی دی. خواجه عبیدالله حرار هم ګورې عالم و، نیک سړی و، بزرګ هم و، علم هم لره، عالم هم و. ویره د هغه خواله لږ نه دی، د هغه صحبت کې کښېنئ. مولانا جامی صاحب یې ډېره ښه ده، لاړ به شو چې د خواجه صاحب عبیدالله حرار ځای ته لاړ، د هغه مکان ته لاړ. ډېر مالدار و خواجه صاحب، مالدار. نو چې داسې وکتل، په دروازه ور دننه شو، قالینونه پراته دي، متکې پرتې دي، کور ښه پوخ، بنګله، دو چتیز سامان لوښي. چې وکتل دا څنګه نیک سړی دی، دا څنګه بزرګ دی، دا دومره دولت او مالونه او وسونه او نوکران، دا زبرګۍ سره دا کارونه نه کېږي. چې دا خبرې وکتې او د دولت او د ریل چهل پهل ته وکتل نو بدګمانه شو. ورځ بدګماني نه وه پکار، بدګمانه شو. چې بدګمانه شو نو دی خو شاعرونو یو کړی یې ووی، وی نه مردان کې دولت دوست دارد، وی هغه اړو سړی نه دی چې د پیسو سره مینه کوي. تاسې یو زبردست اعتراض یې وکړ.
نه مردان کې دولت دوست دارد هغه سړی نه مردان کې دنیا دوست دارد هغه اړو سړی نه دی چې هغه دنیا سره دوستانه او تعلق وي دا خو دنیا سره دوستانه او تعلق دی او د پوخ بلډینګ ته ګورو د غدو ته ګورو قالینونو ته ګورو د شاهي محل ته ګورو د نوکرانو غلامانو ته ګورو نو چې د دنیا سره او د مال او دولت سره دومره دوستانه ساتي دا اړو سر نه سړی د په سړو کې نه حسابوم تاسو لوای داس برک او نیک او روان شو دی واجا صاحب خو غریب پریشان شو چې خدای دا خو د سړی شعر مرا پسې وي دا سو شو چې مولانا جامی صاحب واپس کور ته راغی اوده شو د شپې خوب یې نه چې د شپې خوب لیده نو د قیامت منظر ګوري نو یې د قیامت منظر دی حساب کتاب شروع دی او حقوق د یو بل ناغشتل کېږي د قیامت پر ورځ باندې به انسان سره مختلف حسابونه کتابونه کېږي د الله د حقوق وبم کېږي او د بنده د حقوق وبم کېږي د الله په حقوقو کې اول نمبر حساب کتاب به د منځ کېږي او د بنده په حقوقو کې اول نمبر حساب کتاب د وینې رتوېدو کېږي دا ولې وینې توی کړی دی مسلمان دی ولې زخمی کړی دی ولې دی وجلی دی حساب کتاب شروع دی نو مولانا جامی صاحب باندې قرضداري راغون شو یو ته زما د باندې قرض دی راکا بل وته زما د باندې قرض راکا چا د مټه نیولې دی او چا د لمن نه نیولې دی ټول قرضداري ته ګیر چا پیر راته ولې زما نه باندې دا حق زما دا حق زما دا مولانا جامی صاحب وته وسوي چې ما سره دلته سدي مال او دولت خو په دنیا کې پاتې ما سره سدي سدل درکم وې نه کنه راکې فرشته وته کنه ورکې دوزخ ته دی غورځو پر دې حقونه دي مالونه دي شابه ورکوا دا خواجه عبید الله احرار رحمت الله علیه سوال عرضه کې دې پچا بد ګمانه هغه ولاره رسالو ته وی دا ولې مو دا سپینګری را ډینګ کړي دي وی زمونږ ور سره مال دي دولت ته زمونږ په قرضونه دي وی پرې کې دې زبر درکم ما سره مال شتا ما سره دولت دې زبر درکم تاسو نه قرض ده زما دومره زره د زدر کو پرې تاسو عمره ده زما دومره زره د زدر کو تاسو عمره ده زما دومره سوا د زدر ګور مال پکار شو کنه شو خوب خوې دي زدر کوم ټولو قرضدارو نه مولانا جامی خلاص کړ دې خوب نه را پاسې دورا وښ شو اوه دا سو شو نه اغلاړ د خواجه صاحب محل ته هغه دربار ته نه اغلاړ هغه ته وی صاحب ما معاف کړ ما غلطی کړې ده واقعي مال خو پکاريږي ما غلطی کړې ده ما معاف کا خواجه صاحب ورته وی چې د غلطی دي څنګه کړې ده نه معافي باغه سي غواړي غلطی خو دې پرون پټولو مریدانو کې او پټولو شاګردانو کې زره سوا کړې البته چې غوالد چې نه دو نه مردست آن کی دنیا دوست دارد چې مال او دولت او دنیا سره سوچ مینه کوي سړی نه دی التب غلطی کې کم ځای کړی ده نو التب معافي غواړي وی صاحب دقه دې درلم غرضال ته معافي غواړم او مګه مریدان او شاګردان او دوستان ناس جامی صاحب راخاره شو وی صاحب ما پرون خبره کړې ده معاف مې کا بیا شعر دی وایا جسے دی ویلے وی وایا وی خن مردستان نہ مردستان کے دنیا دوست دارت اگر انسان اڑو سڑے نه کی دنیا سره مینه دا ما پرون ویلو خو ما پی غواړم غلطی مې شو کړی دا خواجه سے وتوی دوی ما کړه ما نه وورا ای وایا وی اگر دارت برای دوست دارد سړی چې مال وسرید سر نه سړی نه دی خو چې وسر د دوست لپاره استعمال کی کمال وسرینو چا لپاره به استعمالي دوست لپاره اگر دارت برای دوست دارت کمال وسرینو دا با دوست لپاره ساتي ما مال بیگا پشپګی تا لپاره پکار شوی دی پکار شو کنه شو ګورو دا هغه بدګماني و په میانس کې خبره لاوړې و خدا بدګماني و چې دا مال او دولت نو مال دولت ګناه ده سره عثمان رضی الله عنه سره مال نو سو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره مال نو سو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نجات مالدار بل سو کو عثمان دو قسم دی یو قارون والا مال دی او د حضرت عثمان مال دی قارون والا مال جدا شی دی او د حضرت عثمان رضی الله عنه مال جدا شی دی یو هغه مال چې حامان سره
بل هغه مال چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره، یو هغه مال چې ابو جهل امیه او عتبه او شیبه سره، بل هغه مال چې د حضرت ابوبکر صدیق سره، د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر مال دا به د خدای او د رسول لپاره استعمالېدل. اگر دارت برای دوست دارت، عثمان رضی الله عنه مال با د دوست لپاره استعمالېدل چې حضور پاک دی. حضرت ابوبکر صدیق مال با دوست لپاره استعمالېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مال به دوست لپاره استعمالېدل چې صحابه دي او صحابي دي. بنیادی خبره دې پورې ده چې بدګماني باندې کې. هغه یو سړي سره مال دولت دی او دا کم ځای نه راغی، کم ځای نه راغی، مثلا راغی ولکه دا حرام خور دی فلان کې ته ځان ته وګوره چې تاسو حرام کې. پښتانه وایي چې بل ته ګوته نیسي یوا ځان ته سوره ماتې کړې دي سلو، نو بل ته یو نه غکړی سلور ځان ته را مخامخ کې، نو ځان ته سوچ نه کې استاد سره سکار دی، هغه سره مال دی دولت ته خدای پېښو دا غي حساب کتاب پېښه، ته خدای په دې نه مقرر کړی چې خلکو سره د خلکو دولتونو حساب کې. یو سړی دی سپینه جامع چولې ده پټکې والے دی او د خپل منځ کې یو دس کې ذکر اسکار ریاکار دی، الکه دا غد ریا تاسو سره تعلق دی، دا غد ریا تعلق خدای سره دی، خدای پېښه هغه پېښه کې ریاکاری کوي نو بیا خبره ده خدای بولا عبادت په بولو کی او کنا الله د پاره کوي نو ته خپل په مسلمان پورې ټوکې ته خپل مونږ کې بل باندې الزام لګي بدګماني بنه کې. یو تاجرو چې ته په سفر ته په خو بینکونه نو مال او دولت مو سره دی، یو وینځي د ډیره خوبصورته د سوچو کې چې دا باز مال دولت ته دا خو به چا سره زکیدم او دی وینځي سره بس کو په سفر هم نشم بوتله، سفر زیات دی، خرصول هم نشم ځکه ما محبوبه ده خوخه مې ده، بل چا سره امانت کېدم اسنه غم ته جوړ نشي پر دو خلکو سره سنگ کېدم. یو نیک سړی په دې علاقه کې نیک بزرگ سړی یاره دا سړی خره د سره د ویزه امانت کېدم نه د کور کې به د ماراتلو پورې خدمت کوي او ممکن ده چې د نیک سړی په کور کې د حیابم محفوظ دی. راغی نیک سړی لا وې دا وینځه دا زه په سفر زم دا به تاسو سره امانت دی، خدای ته وګوره ما سره امانتونه کې پیسې کې دې لبه کېدم وینځه ما سره امانت مې کېدم موږ غم ګوري بینه سه بل چا سره کېدم خرڅه کوي نه خرڅول خو نشم د محبوبه وینځه ده په سفر بوزا دا طاقت نشي لرلونه بوتلی شي ال تر ته بیا فتنه جوړيږي. خدای لپاره ستا په کور کې بدا خدمت کی زماراتلو پورې او خیر ته وسره گزارو مجبورې اوین یو سره کور کې امانت چې امانت کې خو دلا دې بکور ته نه ته بیبي ته وی دا وین بدل ته کور کې خدمت کوي نارینه بدل راځي کور تر سوچ هغه سوداګر واپس نه راغلی خیال سات جدي اتفاقا دی یو ځل کور ته هغه وینځي باندې نظر ولګي. اوس وینځي تا قتل په شریعت کې جایز دی، د وینځي مخ ته قتل، د وینځي لاسونو ته قتل، د وینځي خپو ته قتل دا په شریعت کې منع نه دی. وینځي مثال د عام خزو نه دی، عام خزو مخ ته خو به ضرورت نه بغیر نه ګوري. د وینځي عورت د سړي د عورت په شان دی، صرف د وینځي خېټه ته نه ګوري او ملا ته به نه ګوري. وینځي عمله ته باندې ګولې چوته کته شي لاسونو ته خپوته کته شي مخ کته شي سر ته وختو ته کته شي خو د بیا احتیاط کوونه به کته اتفاقا په دې وینځي نظر پرې و ماره خوبصورت وا د دل کې داسې لغوندي د ګناه اراده رااله اگر چې فورا توبه کړه لیو پټه بدل شو د ګناه لګه غوندي اراده رااله توبه خو یې وستا چې ماره توبه ګناه نه کړی چې ګناه کړی ګناه نه کړه خو نیک سړی دی دا معمولی غوندي غلطی رااله نو بس په جړه سر شو خدای دا څه په مصیبت وړه دا سپیرس سوداګر ما سره وین ضمانت کې خو د پیغام یې واړو ګناه خو نه شو خو تصور خو د ګناه راغی سوچ د ګناه خو یو منټ و منټه راغی دام دوی خبره دا تصور د ګناه او د ګناه سوچ زمارونو دام غوري ګناه ده باز خلک د ګناه سوچ د ګناه نه وای نه که د ګناه سوچم کې فکرم کې دم ګناه ده بس بجړه سر دین وځي او پیر سے واغله لاړ هغه ته وی سیب د قچل شوی سوداګر را سره وین زکه خو د امانت ما غوډه احتیاط کو کور من پابندی لګولې وا خو به داسې پلا راتلم نه ما په نظر پریوت نظر سره ځل کې د ما د ګناه سوچ راغی لک سات لا اگر چې بیا هغه ګناه مانو نشوا هغه سوچ راغی نو بس هغه کې توبه وباسم خدای ته جوړ چې دا اول ما دا وین ضمانت کې خو دا اول په نظر ولګید نظر سره مې دا غلط سوچ ولې راغی
پخوا به د بزرګانو له چې څوک راغلل نو هغوی به لږ کړول، دې دپاره به یې کړول چې دا سړی بیا دا غلطي نه کوي. نو هغه ورته وایي ښه داسې وکړه، وایي ما ته ماله معافي غواړم، ماله دعا وکړه. وایي نه داسې وکړه، زما یو نیک پیر صاحب دی او په پلانکي ښار کې دی او دی نوم دی او دی بازار کې اوسېږي، دی کور دی، هغه له لاړ شه او ما ورته یاد کا، ابه دله دعا وغواړي د خدای دربار کې او ته توبه وباسه، الله به دې معاف کړي. زه وایي ښه. هلته لاړ، چې لاړ هلته کې هغه سړي تپوس یې وکړه په هغه کلي کې، او یاره دا سړی خو شته او دا پلانکي بازار کې دی او دغه بازار دی، ورشه هغې کې کور دی. ته چې څنګه په هغه بازار قدم کېښود، ویې کتل د ګناه بازار دی، بازار د ګناه ډک دی، شرابونه پکې خرڅېږي او غلط خلک پکې ناست دی. واپس شو. دا دی کې دا زبرګ دی په دې بازار کې چې اوسېږي، دا د ګناه ډک بازار کې دته زه یم چې ما ته دوا وکړه، دلته زه دوا ولې نه غواړم. واپس راغی خپل پیر صاحب نه، یاره صاحبه څه دې وکړلو. دا څنګه زبرګ دی چې په داسې خراب بازار کې اوسېږي او په ګنده خلکو په منځ کې د کور دی، تا دله زه لېږلم، دله ته دوا وکړه یا به زه دوا وکړم، ماله به دوا غواړي. وی همغله ورشه همدقه دی، ورشه که دعا غواړې او معافي غواړې د خدای نه خو جدا ده، که بل نه یې غواړم دله به ده خو پیرو خبره ومنله. وره چې ورتی دی او پټکې والې دی غریب صادر په سر دی، خلک هم ورته نیغ نیغ ګوري، دا باباجي په دې بازار کې څه کوي، نیغ نیغ ورته ګوري. یو ځای بازار کې زه تېرېدم په دې اسلام آباد کې یو ځای کې څه کار مې هغه هم داسې د بربنډو خلکو بازار پې ورګډ شوم، بیا چلم نه راته، خو خیر زه صادر مې په سر واچو داسې لاړم. دا نور داسې د ګناه بازار نو، خو دا ښځې پکې داسې سرتور سره داسې ډېرې زیاتې په انهماک سړي پکې کمې او سوداګانې پکې ښځې ډېرې کوي، داسې د سودا بازار. بیا راته وروستو دو درېو کسانو ټېلیفون وکړو، جي تاسو څه کول؟ مې تاسو څه کول؟ ما پکې کپړه غېشته، مې تماشه کوله. ته مسلمان یې، زه نه یم، خو کار مې په لاره تېرېدم نو تېر شوم که نه، نه وایي هسې موږ تعجب وکړو. دا صدر ته تاسو د مارکېټونو ته ورچې مازدیګر نه پس نو په لاره چې تېرېږي هم به راته ځان بل شان محسوسېږي، ځکه ښځو اکثر بې ستره ښځې پکې ګرځي او ورسره به خامخا تنګ بازارونه جنګېږي به هم ورسره. نو دی چې وردن نه شو، پټکې والی دی، خلک هم نیغې ګوري باباجي څه کوي، خو خیر چې هغه کم ځای یاد کړو په هغې وردن نه شو په دروازه. چې څنګه وردن نه شو، سړی خو نیک سړی دی، په مصله ناست دی، تسبیح لاس کې دی، ورسره یو جینۍ ناسته ده چې دی ولید هغې خو مخ بل طرف ته واړه او ورسره یو هلک هم ناست دی او مخې ته ورته د شرابو لوښ هم پروت دی. بس دی بیا بدګمانه شو، اوهو دا څه مسله ده، دا زه چا له دې پیر صاحب را لېږلی، جینۍ ته ګوره او خشته هلک ته ګوره او شرابو لوښي ته ګوره او مصلې ته او تسبو ته. ډېره ځاسې م راغلی یم، راشه خپلل خو به ورته ووایم، ده خو ورته خپلل ووایي، هغه خو لاس اوچت کړ، دله یې ډېره درنه دوا وغوښته. بیا به دا غلطي کې ها دی ورته وایي صاحب ما خو غلطي وکړو په واسطه تاله رالم، خو تب کې خو ته دا دی کې ما ته وایي داسې غلطي مه کوه، پردو ښځو ته مه ګوره، دا ښځه چې در سره ناسته ده دا هلک او دا شراب، وایي دا ښځه دا خو زما کور والا ده، پردی خو نه ده، دا هلک مې زوی دی، زوی او ښځې ته کتل مه نه دي او دوه مسلې خو حل شو. وی دا د شرابو لوښي راوړه، وایي هلکه کاسه هغې راواچوي، دا پیل دی دې کې څه دي ګناه کوم. بس سړی ورو ورو لږ دغه شو، رچه شو. وی ښه نو دې بازار کې ولې اوسېږې؟ دا بازار ستا د اوسېدو بازار دلته کې اوسېږې؟ وی دلته ځکه اوسېږم چې خلک را باندې نیک ګمان نه کوي او وینځې را سره نیک دي، بیا به درته خلک وینځې امانت پرېږدي نو ما نه به غلطۍ کړي. ده ورته وینځې غږ لا نه کړی، ده ورته نه ویلي چې ما نه دغه ګناه شوې، ما ته دعا وکړه او پې پېښ شو که نه، بیا بدنظري به وینه کې پېښ شو. وی ځکه دې بازار کې چې خلک را باندې نیک ګمان به کوي، بیا وینځې به را سره امانت کېدي او بیا ورته زه ګورم. اوس ګوره وروڼو دې په ظاهر کې بدګمانه شو په سړي، او ګوره وی دې بازار کې خو زه اوسېږم، هغه بلې دروازې ته ګوره، دا خو دې خوا بازار ته ده، دا کل کې هغه دروازه ګوره، مخامخ جومات ګوره، هغې باندې زه راځم. اوس ده که پوره تحقیق کړی بدګماني مې نه وکړی چې دې کور بله دروازه شته که نشته،
دا خزه څوک د ماشوم څوک دی کوزه کې څه دی تحقیق پکې دا بیا خبره ده چې بعضې سړی به د تهمت د ځای نه ځان ساتي. ګورې حدیث کې راځي اتقوا مواضع التهم، د تهمت د ځای نه به ځان ساتي. تهمت دما هغه کار به نه کوي چې پکې تهمت خو تا تم شریعت وایي چې په مسلمان به بدګماني نه کوي. کله چا متعلق د بدګماني پیدا شوه نو تپوس دی وکړه ملګري دا کار دی وکړه دا دی ولې وکړه تحقیق وکړه تپوس وکړه بې تپوسه دشمني ورسره مه کوه بې تپوسه ټوپک ورپسې مه راله. مثال به درکوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د فتح اراده وکړه چې مکه فتح کوم. چې دا اراده وکړه نو جهاد قانون دا دی چې دشمن باندې حمله کې خبره به پټه ساتي. ولې که دشمن دا نه خبر شو خو بیا خو هغه هم درته تیاری کوي، بیا خو ته جنګ نشي کولی، دشمن بدن ته درنې نه. نو نبی علیہ السلام چې په مکه مکرمه باندې د حمله اراده کوله نو صحابو ته غږ نه کو، خبره ډیره خوب یو پټه وساتله چې راس پاش نشي او د مکې کافر تیاری ونه کړي. که ورځو په مکه د هغې په کلي ورځو د بل په کلي ورتل کار ګران دی، اقدام ګرانی په جنګ کې. او بیا د مکې کافر خبر شو هغې راله د ګیر چاپېره نور کافران راوغوښتل نو موږ ته به شی ګران شي، خبره یې پټه ساتلې. یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه، هغه ظاهر کې کار ټیک ونه کړ، یو خط یې ورکړ یو ښځې له او دا به مکې ته ورسېد. حضور پاک مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا درې واړې راوغوښتل. وی دا سکار به وکړې روضه خاخ یو کلي دی هلته به لاړ شي، هلته به یو ښځه روانه دا شکل به وي دا نمونه ده، هغې سره یو خط دی به ترې والې او ماله به راوړی. دی وی ډېره ښه د پاسونو سواره شو آسونه ځغلی چې نبي علیه السلام ورته کوم ځای خولی و هلته ورسېد. چې ورسېدل قافله روانه ده او په قافله کې هغه ښځه هم ده، دوی ته چې نبي علیه السلام کومه ښځه خولی و کوم شکل یې خولی و مکه ښځه وه. ښځه یې ودروله وی هات الکتاب خط راکړه. هغې وی ما معي الکتاب، ما سره خط نشته. هغې ظاهري چې کوم سامان و هغه ولټه خو خط یې برآمد نه کړ. را واپس شو، چې را واپس شو دی یو بل ته وایي لکه یو خبره کوم دا هماغه ښځه ده چې موږ ته نبي علیه السلام خولې ده که نه؟ وی ښځه خو هماغه ده چې هغه کوم شکل خولو او کوم هیئت یې خولو مقه ده. زه هم هغه ده چې کوم ځای راته ښودلی نو پیغمبر علیه السلام خو دروغ نه وایي، خط ورسره دی خو دې پټ کړی دی. راځئ دمکي ورکوو دا خط دې بیا راوباسو. بیا ورله ښځه یې ځان ډکړه وی راوباسه کتاب، اخرجي الکتاب، شبه راوباسه. ما سره کتاب کم دی، خط ما سره کم دی. وی جامې ده نه وباسو. زمونږ پیغمبر دروغ نه وایي، مونږ ته خپل پیغمبر مبارک فرمایلی دي چې ښځه په دا نمونه ده او پلان کې ځای کې به یو خط ورسره دی، نو چې کوم شکل مونږ ته هغې یاد کړی ستا دی او ځای هم ټیک دی. نو خط مونږ ته خپل پیغمبر دروغ نه وایي، جامې ده نه وباسو. بربنډو دی خو دا خط راوباسه، تالاشي د لالو دی بربنډوله نه، خو دی ولې دمکي ورکوله. بخاري شریف کې راځي چې کله ښځې ته پته ولګېده چې دی خو اوس ما نه پرېږدي او خط خامخا رانه غواړي، نو هغې خط په کمسی کې په ویښتو کې دننه پټ کړی. دا شاته کمسی چې کله ښځه دغه کوي که نه مزې ته جوړوي د کمسی نه اودي نو په هغې کې دا خط ور منډلی او بیا دونه خواري کړې وه چې کمسی شاته بډه کې منډلې وه، بډې نه یې کمسی راوویسته او د کمسی نه یې خط راوویسته او صحابه له یې ورکړه. دې سونه راوځغلول او راغلل نبي علیه السلام له. حضور پاک صحابه سره ناستو چې نبی علیہ السلام خط کولاو کو، خط د حضرت حاتب ابن ابي بلتع صحابي د طرف نه رضی الله عنه، او خط د مکه مشرکانو ته لیکلی او په خط کې ورته مضمون داو چې نبی علیہ السلام در روان دی او په مکه باندې حمله کوي. اوهو نبی علیہ السلام فورا حاتب نه تپوس وکړ ما هذا یا حاتب، حاتب داسې دی دا دې څه کړي؟ دا خو یو ګونه ظاهر کې تا جاسوسي کړې ده. د جنگ حالت ته هغوی ته وایي چې درځي اوس که د ګیر چاپېره طایف او حوازن او تاس او قبیلو خلک هغوی راغونډ کړي او ما جانجه جوړوي. جنگ کې دشمن ته به دا وایي چې درځمه تابعدار اوسېږه، په پټه به ورځې. دا دې څه وکړو؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فورا نبی علیہ السلام تا عرض کئی دا اللہ رسولہ دا سڑی ما تا پریده چی پتورا دی دا سٹوا دعنی پریده لأضرب عنقه چی دا سٹ دیوا لأنه قد خان الله ورسوله دا خدای و رسول سره خیانت کرده. اس گورا کہ شرط ظاہر کے خود تہمت دے کا نا، ظاہر کے تہمت دے. حضرت عمر غندے انسان وی پریمه دا چی پتورت سٹوا منافق دی وی خدای سره خیانتو که دا خدای رسول سره او زمون راز فاش کا پریگه دا چی پتورت سٹوا، لیکن حضور پاک موجود دے. اب دا تہمت تحقیق با کئی اسا نانا ادرے کہ تحقیق قبل آوا که خبر داسی وی عمر چلا ظاہر سنگ دا داسی وی بیاو سر پویگو او که داسی نی صبرو که تحقیق گورا تحقیق بکے دانا چی کنی بل سڑی وی چی وہا جیل کے واچو سپیڑی تی فنزل ورطو ولی داسی دی کردی نا نبی علیہ السلام اس ورطاو نوی بس صرف دوبری ما هازا یا حاطبو حاطب دا سشیرے سما میلا دا سدی کردی دی وایا او تا سوئی ویدہ اللہ رسول زمان ورد وی قسم پا خدای چیز پا اللہ ایمان لرم دا اللہ پا رسولم ایمان لرم. کافر نے منافق نے مسلمان نے دا میں ولی خطو لے گا صاحب پا مکہ کی زمان خدا دا بچی میں دی مال میں دی او اس سوک میں پا مکہ کے خپل رشتہ دار دوست نشتا دا بار راغلی مکہ کے اسے گم دا کہ اسے تورنگزو نی او دا بہر نراغلی پا تورنگزو کی اسے گم دا مکی زنیم بار نراغلی مسیگم مال بچی خدا میں التدا نو مال کے سوچو کہ مسلمانان اس پا مکہ حملو کی نو اغیب ممکن دا چی دما دا خدا دا بچی دا لمڑنے کی چی خواہ مسلمانان پا مونگ رازی حملہ کئی حاتبم پکے دے دیم دا مسلمان مرگرے دے و خدی دلتا مونگ ساتو بچی والا مونگ ساتو دا مال حفاظت والا مونگ تو ویکستا دا نور صحاباو پا مکہ کی مالون دی دا چا بچی دی دا چا خزی دی نو ام محفوظ دی دا قوم اشتا داغی التا قوم شتا پا مکہ کی دا قوم دا وجه داغی خزی مال دولت محفوظ دے زما خو قوم نشتا نو دا پا خبلا خزا بچو یا ریگم چه نقصانو نرسی نو ماوی دا پا غیبا یو احسان وروالو پا مکہ پا خلکو داغی پا وجه با زما خزی بچی محفوظ شی او ما پا دی وجه ندی کردی چه خدای و رسول بان ایمان نشتا ایمان خو مشتا پا دی غرض مکردی ماوی خدای با دا رسول مدد کئی او زما کار بموشی نو صاحب زما کار مشو خزا باقوی تا ہوئی انہو شہد بدرن دا خو بدری صحابی دے دا پتہ نشتا بدر کی شریک سے دے دا بدر مجاہد دے دا بدر غازی دے او اتا تا دا بدر دا مجاہدین پتہ نہ لگی دا بدریین متعلق اللہ اعلان کرے دے لعل اللہ اطلع الى اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم بدریین متعلق اللہ اعلان کر جس سب خوخی کبھی ما بخلے دا خود ذکر نبی علیہ السلام برستو خبر اوکلا چیسے نا زمانہ بارشی نو سوک پہ غرور نکی سوک پہ غزارو نکی سوک پہ تورا غزارو نکی نو خبر دا سکللا چی بس حاتب مکمل محفوظ شدہ بدری دے بدر کے جی سوک شریک تے اغویتا اللہ اعلان کرے سم خوخی کوئے سم نشتا لیکن حضور پاک تحقیقو کنا پورا تحمت یا واضح پا تحمت تحقیق مکی دا خبر دا دا چوی فلان کی دا سے دے فلان کی دا سے دے تا پسی خبرے کئیو پرونی در پسی ٹوپک گردو دا نو بس فوراً شیطانان خلق خوشتا فوراً تا ٹوپک راوالی خود دا سے دا سی کری او درے گا پا دا مازیگاری ہوا میں چی برابر ہے نا تحقیقو کدا خبر اخلا لال شا تو مشران ورو لے گا بخبلا ورشا ایر ور دا سے میں وری دلی دی تو آگوی او خمی کری دی نو بیا ٹھیک تا او کاغوی چی نما خدا سے ندی کری تا تا چا غلط رسول دا نو خبر بحل شی ورد خبر حل خوشتا کن دیر دشمن زمن کو ہوتا کیوں دی بدگمانوں پیدا دی فخذ بدگمان شی غزوہ خندق کے جو صحابی دا نبی علیہ السلام نے اجازت ہو جہاد کے قانون دا دے چھ کلام کورتا دے دا امیر نبی اجازت وار جرنیل نے اجازت پا وار چوٹے درخواست پکے چوٹے منظور شدے بگئی نبدے نو دے صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہو سیب مات اجازت آکر کورتا دے گوی خدا لارش تو دسر خو نیزه دا دکا جنگ شروع دے نو یریگیم او دفاع بکی سڑی نیزه ور سر دا کورتا روار شو کہ کورتا سنگر آگئی اس خزه دا دروازے نبار ولالا دا او دا سے ولالا دا چی لگوندے اگا پڑونے بورقم نشتا دو پتا خو بخامقا وقت دا سے ولالا دا بس دے پی بدگمانا شو وہی دا جہاد لترین او خزه میں پدا کسا کی چا ولالا دا کسا کی سکے
او دا چاته ولاړه ده بدګمانه شو چې بدګمانه شو نه دی ورته نیغه کړه اخو عربو هغې باندې خو غیرت غالبو نه دی نیغه کړه په دا ښځې بس ور منډه کولې او ښځې په دا نیزه په دا خېټه واله وجلې چې ښځه پې پوه شوه فورا یې اواز ورکړه وی نیزه دې ښکته که راشه کور وګوره کور وګوره نیزه ښکته که ما غلطي نه ده کړې راشه کور وګوره بس د نیزه دې خوا کړه کور ته چل دی وی ته راشه وګوره که نه ما ولې وجلې ما خو دې دپاره نیزه اوچته کړه وی ته لاره کې ولې ولاړې او په داسې شکل ولې ولاړې برقه نشته پړونه نشته لار کې ولاړې نو ما خو نه صاحبه سړیه ستا خبره ټیک ټاک داسې باندې خلک وجل کوي خو ته راشه دننه کور وګوره چې کور ته راغې اوس ګوره که د ښځې خبره نه به منلې نو په دا معمولي غوندې تهمت به څه جل کړی ښځه به یې والې او مړه به وکړه خو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام فورا ښه ودرېږه چې دننه کور کې څه چې کور ته ننوت یو مار پرو مار منجیله مار دی صاحب یو لوی مار دی وی دغه مار نه راوتښتېده پرشیږي راته په دا کور کې کله کوټې ته او کله بار او لوی پرشیږي دنه تښتېدلې بس تهمت ختم شو که نه شو ګوره کاسې قمقل او بېوقوف وي ښه بانې کې اوس کورس کې څه دي ودرېږه چې دی برابره خېټه ده لوسوسې ده لیکن هغه صحابي و چې ښځې اله وې بس پوه شو مار پروت دی دا پکې اوس بله خبره ده چې مار پروت دی د سره خو نیزه وه بس نیزه یې راواخېسته او د مار په دا سر یې کېښود زور یې ورکړه چې زور یې ورکړه مار یو چغه وواله یو حیدري چغه دا ښځه وایي په دې پوه نه شم چې د ما خاوند مخکې مړ شو که مار مخکې مړ شو دواړه مړ شو مار هم مړ شو خاوند مې را پرېوتن مړ شو په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو یعنې دواړه یو ځای مړه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صاحب دا چل شو حضور پاک کو فرمایل مدینه منوره دا د پیریانو ځای دی پیریان پکې اوسېږي څنګه چې انسانان اوسېږي پیریان اوسېږي او پیریان ولې مدینې ته ډېر راځي دې وجې نه چې د نبي علیه السلام امتیان چې څنګه انسانان دي پیریان هم دي څنګه چې انسانان دین زده کوي هم دین زده کوي څنګه چې انسانانو کې صحابه دي پیریانو کې هم صحابه دي نو مدینه منوره د کې جنات او پیریان ډېر زیات دي تاسو کورونو کې موسیږي نو مهرباني کوئ که چېرته مارم ولیده نو سمدستي پې غزار مه کوئ یو دم پې ووایه د هغې دم نه بس که دې غیب نه شو نو بیا وجنه دم درته وایم او بلکې هم حکم هم نبي علیه السلام وکړه چې کورونو کې څومره ماران تا ولیدل سمدستي به نه وجنې کیدای شي دا پیرې وي یو دم پې ووایه که د دم نه پس غیب شو خو ډېره ښه ده او که غیب نه شو نه بیا یې وایي ادم څه دی ادم داسې پښتو کې به راته ویم هغه عربي به تاسو یاده نه کړی شئ پښتو کې به راته ویم چې ای حیوانه مارا یا ای حیوانه د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادو که ته پیرې یې نو غیبېږه د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادوم که پیرې یې نو غیبېږه ګنې وجنم دی نو که دې غیب شو پیرې وي نو غیب بشي او که د هغې نه پس هم دې غیب نه شو نو بیا وجنه بیا تا ته که پیرې وي او کار سي تا ته به ګناه نه په هر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړله چې تهمت باندې به فوري فیصله نه کې یو شی دې ولیده تحقیق ته به خبره رسې یو سړي تللی و منډی کې غلام اخیسته چې د هغه چا نه یې غلام اخیسته نو د هغه مالک نه تپوس وکړي هلکه دا مرۍ خرڅوي یو وی عیب پکې شته وی یو عیب دی پکې وی دا کار څنګه دی وی ډېر زبردست کار کوي خبرم مني کارم کوي امانتګر دی که نه دی بلکل امانتګرم دی د نوکر دا صفتونه نو چې خیانت نه کوي امانتګر وي دوکه نه کوي فاسق فاجر نی خلک یې اخلي نو هغه چا چې خرڅوونکي بایع او ته وایي چې ډېر ښه تکړه غلام دی هېڅ عیب پکې نشته صرف یو عیب پکې دی چې چغلي خور دی ګورې اوس خوښه دی خپله د کال یې کنلی او دې مړه دا خو پټینۍ خبره ده چغلي خوري خیر دی خو چې کار کوي او تکړی او نور بس امانت پکې وي او دا نور ګناه پکې نه ځکه غلام خو کور دننه بار خدمت کوي نه بس وایي نور د کار شین زمری دی خو دا ده چې ګورې دغه دی دا څه ورته وایي دا چغل خور دی وي د دې سره به راکاږ کور ته یې بوته غلام ښه زبردست خدمت کوي
چې دا کم سړی چغلی خوري دا عادت ته چا نه نوځي لم سړی شو دی خلکو ته په خدای قسم په جنازو کې ورته مونږ برای رو پړسولې په جمعو کې متلس تړی شو په تقریرونو کې متلس تړی شو چې یاره خدای ته وګورئ چغلي مه کوئ د یو خبره یو تړل او د بل خبره بل تړل مه کوئ خو د دې نه څوک نه نورېږي خامخا کوي دې کې بس خوند دي نو پته نشته ما ته خوند به پکې ویسې څوک نه کوي خدمت کوي ښه زبردست چغلي خواري پکې پرته ده هغه خوی خو پکې شته یو ځل دې ښځې له راغې دی نیکې له وی خبرې وی نه خیر دی وی خاوند دې بله ښځه خوښه کړې ده نه هغه خو د خاوند ما سره څونه مینه ده او څونه محبت تا ته پته نشته وی بس نیکې ما ده ته وی اوس باقي دې خوښه خپله ده ته نه ګورې چې دا کله مخکې وروستو راځي او کله شپه باره او کله ورځ باره خوري به تجارت له ده نو خامخا شپه ورځ د خلکو باري ته ورته نه ګورې ما ده ته وی اوس باقي دې خوښه خپله ده خو بله ښځه یې خوښه کړې ده نن دې که سبا دې بله بندر باندې کوي ښځه راولي نو چې ښځې ته دې وایي چې بله ښځه کوم نو دا ډز وله ډېر دی ښځه دا چې ته زغمي چې بله ښځه کوم په دې ښځه خفه کېږي نه زغمي که نیکه ښځه مې بله نه زغمي او واقعي ځکه نه زغمي چې سړو کې انصاف نشته درې ښځې او څلور ښځې په شریعت کې منع نه دي خو زمونږ ښځې په دویمه ښځه بند ځکه خفه کېږي چې سړو کې انصاف نشته سړی بیا انصاف نه کوي وی ښه تا ته پته وی ګوره نیکې اوس مه وایه ما له کار مه ګوره تا سره ښېګړه کوم هلته ته ویم نو ته اوس هسې نه ګورې نیک تعلونه وي او د دې سره به څه کوو وی غم یې مه کوه ما له یو چل راځي یو تعویزګر دی په هغې بدله تعویز بدله وکړم او ړه بیا د بلې ښځې نه تور شي ډېره ښه ده شابه زر کوه هسې نه ګورې رښتیا بله ښځه را باندې ونه کړي وی نه هغه تعویز چې کوي نه به ستا د خاوند د دې غري په ویښتو کوي دې مرۍ باندې چې دا کم ویښته ولاړ دي د غري په ویښتو به کوي نو ښځه ورته وایي چې د خاوند د غري ویښتو سره څنګه وکړم دا د کوم ځای نه را پیدا کړم که بل څه شی وي دا خو اسانه خبره ده خو چې خاوند دې کله وده شي په کوټه کې نو چاړه راواله یا قینچي چاړه یو دوه ویښته ترې په غلې غوندې را پرې کړه او بس ما به ودي پې به هم پې نه شي او ما له به راکې تعویزګر له به یوسم او تعویز به وکړي بلې ښځې نه بیا له تور شي زمونږ دا خلک هم ډېر ساده ګر اوس په ویښتو تعویز دا څه خبره ده څوک ویل که تعویز دله کوم او د تورې چرګې په وینه دله کوم تورې چرګې ته اصل کې چل جوړ کړي تعویزګر تورې چرګې ته چل جوړ کړي تورې چرګې په وینه خو نجسه ده بدون کې وینه نو په وینه د خدای نوم لیکل جید دی تعویز کې خو د خدای نوم به لیکي د حدیث یا آیت یا الفاظ به لیکي د شریعت نو دا په وینه لیکل کېږي دا ګناه ده ناجایز دی هغه یې ښځې غریبې وي چې زه دا وده شي دا چل به وکړم هلته لاړ نیک له خاوند له خبرې ته چل نیکه یو خبره ته کوم خو ګورې زه نه کوم درته ما به یاد کړې نه وایه څه چل دی نه ګورې که زه دې یاد کړم ګورې ما له به غم وګورې بیا نه تا ولې یادوم ستا د خیر خبره ده څنګه وی ښځې د چا سره تعلق جوړ کړی دی او نن دی که سبا دي وجنې دی بېغمه کوي دی دا دې څه ووایه خو زما ډېره نیکه ښځه ده او ما سره ډېر ښه محبت بس وی ما پې کړې دا دې څه ووایې ځکه نه وي ته خیر دی چې کور ته لاړ شي او کله وده شي په خوب کې به دی لالی پرېږدې دی نه نو لږ بیدار خوب وکړه یو شپه دوه پته به راته ولګي اوس به سره څه کوې وګورې نیکه چې ما یاد نه کړې چې دا څوک درته دا وایي چې یو خبره ته کوم خو ما به نه یادوي دا په الفلام شیطان دی ما به نه یادوي چل دی پکې ځکه وایي چې ما مه یادوه که ورته چې درته ووایي وایي نروره یادوم دی راځه د دې ټیزونو ته بیا ګوره دومره ټیزونه باجي چې د ټټکي اسپه به هم دومره ټیزونه وانه چي دروغ وایي شیطان موږ نه پوهېږو هلته ته ویم خو ګورې ما به نه یادې او چاته به نه وې دې ټکي کې د نقصان دی چې دا ما به نه یادې او چاته به نه وې ولې چې سمه خبرې نو ولې یارېږي سمه خبرې یارېږي ولې ته چې په ما ډېر ما پسې څوک خبره کوي یو سړی راغی پلانکې د پسې خبرې کوي نو ته چې په ما ډېر زیات خفه کېږي نو هلته یو څپېړه وباسه ما له سره خبرې راوړې ځکه نه چې نرې یو څپېړه ته وباسه هلته چې دا ولې خبرې کوې زما د استاد پسې نو ما له راوړې نو هغه راته پشي شاوي او تا راته ښکاره ووې چې څوک د چا خبره درته راوړي پلانکي درته وایي چې دا ښځه د مور نو هغه پشي شاویلې دي دا هغه دونه حیا کړی چې مخامخ وې بیا هم نه وایي نو تې راته وایې د هغه خبره ده خو تا وکړه نو تا راته مخامخ ووې
نه پوهېږو مونږ او سړي ته چاوې سپي د نه غوږ وتښتاو نو سپي پسې منډې وایي چې دا غوږ ترې ونیسم چا ورته یې ولې وي غوږ یې وتښتاو خدای دې بې خو باسه غوږ خو د پورې چې وي خدا رښتیا ما پورې دی نو لږ سوچ وکړه چې واقعي غوږ یې د نه وړی دی او کاسې ورپسې منډې وې نو موږ خلک سوچ رستو کوو کار مخکې کوو شریعت خلاف شو دا سوچ په مخکې کې کار به رستو کې سوچ وکړه رستو فیصله کوه صلاح وکړه مصلحت وکړه رستو فیصله کوه نه موږ ډز مخکې ورکړو سوچونه رستو کوو بیا پې ستومانه یو مسلمان باندې بدګماني اوس ګوره دې آسان علاج سو چې ښځې ته دا خبره کړې وه او دې نوکر ته یې ودرېږه او خاوند ته وي چې دې خو ما ته دا خبره کړې چا سره دې یارانه جوړه کړې کومه ښځه کې په ما کې څه چل دی بس پته به لګېدلې وه او چې خاوند ته دا خبره کړې وه چې ښځه دې بل چا سره تعلق دی او کله کې د مټه نیولې چې راشه سړی ما ته وښه چې زما په کور راځي زما ښځې سره تعلق ساتي هم وجنم او دا ښځه هم وجنم او لږ معمولي تحقیق ته تا به د مرۍ لیدلي چې څونه ټیزونه به یې چول تحقیق ته خبره ونه ګوره پیغمبر مبارک چې څه فرمایي وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع وی د دې انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې څه اوري او بس بل ته وایي او سوچ پې نه کوي سوچ پکې په خبره فکر پکې سوچ فکر موږ وروسته کوو کار مخکې کوو وی ښه چې دی اوس غریب توره واغېسته او د تولې لاندې کېښود او د قصد یې ځان وده کړ خل د قصد خرارې شروع کړل ښځه خو چې خاوند مې خو درونو ده دی او ویښته را کټ کوم چې تعویض پرې راله وکړي غریبه څه نه خبره چې چاړې را واغېسته او غري نه ویښته کټ کوي بس د خو قصد مرۍ خو ټیک ویلي و چاړم ده او مرۍ هم ده چاړه او مرۍ چې دواړه جمع شي څه دې جوړېږي زوړ قندار چاړه او مرۍ هوځی شو چې زوړ قندار ته ورسې که نه پاتې پکې څه شو مقبره شو ته که نه چاړه جمع مرۍ جمع مساوي مقبره شو چې ده ورته وکتل چې دا خو چاړه ده او زما مرۍ بس تورې ته یې ګوته کړي چې شلق شو ښځه یې واللته یې مړه کړه نه غریبه په وینو کې تلقېږي مفتو کې لا او بیا په منډه لاړ د ښځو وروڼو پسې راشه خورې دله مفتو کې مړه کړه هله شابه تو پرې سړی تښتي چې هغوی تر څو راتلل چورو په لاس چې دی ورته دی دلته والته کې مړه چغلي خو ډېره خطرناکه ګناه ده خو خبره زما مقصد څه دی تهمت نه ځان ساتل یوه دویم چې څوک درته داسې یو خبره وکړي چې هغه د مسلمان د بدګمانۍ ده نو تحقیق پکې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمین الله قرآن شریف کې فرمایي یو سړی دله راغی او تا ته چا متعلق خبره وکړه نو تحقیق وکړه اسنه چې به تحقیق ډز ورکړي بیا ورسره تم ستومانه مم ستومانه ډېر سړی مو ولیدل چې مفتو کې ښځې طلاق کړي چې وروستو خبره تحقیق ته رسي نو د ښځې ګناه نه ګوره په تهمت بدګماني ډېر سړی مو ولیدل چې د دنیا دشمنۍ ورته په غاړه دي د څه د وجې نه د بدګمانۍ د وجې نه په بل باندې بدګمان کوي وروستو چې پته ولګي خلک ویې لکه اسم نو اسم نو ډېرې ښځې مو ولیدې چې خاوندانو نه ځان خلاص کړه او په کورونو ناستې دي ولې د بدګمانو د وجې نه نو غلطي د سړي هم وي غلطي د ښځو هم وي غلطي د ګاونډي هم وي غلطي د هر چا وي خو دا مسله ده چې بدګماني به په مسلمان قطعا نه کوي په مسلمان په نیک ګمان به کوي ښه ګمان به کوي او که تا یو داسې کار د هغه نه ولیده چې د شریعت خلاف دی او ورسره د مینه وي محبت یې نو کور ته وله لاړ شه په پرده کې ورته ووایه چې بی دا کار مې تا نه ولیده او دا ښه نه دی او که داسې یو کار دی ته ولید چې ظاهر که ته وایې چې دا خو دې ما سره دشمني کوي یاره د زه نیم خوښه نو تحقیق یې وکړه تپوس ته یې وکړه دوه جرګمار ور ولېږه په خپله ورشه چې داسې خبره مې تا نه لیدلې پرون تماچه در سره وه زما کوڅه کې وړېدې راوړېدې څه چلو خیر دی په دې لاره تېرېدلې لاس کې ته څه چل شوی دی وایه ما ته نو بس که هغه هسې غریب چې ته په لاره تېرېدله بل چا د وجې نه نو تا تسلي به وکړي که نه نو بیا به دوه مشرانو ته خبره مخکې کړم زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې ډېر فسادونه په دې زمانه کې دا د بدګمانو د لاسه پیدا دي کورونه روان شو دشمنۍ جوړې شوې او تحقیق ته څوک خبره نه رسوي او بل مسلمان له تکلیف ورکي د مسلمان بچي له تکلیف ورکي ښځې له ضرر ورکي ښځه خاوند له ضرر ورکي نو مسله د دین دا ده چې په چا باندې به بدګماني نه کوي په مسلمان یو سړی خپل عمل کوي پیچو خپل عمل یې پیش ریا پیش کریا کوي یو کدا خدای دپاره کوي ستا هغې سره تعلق دی
یو سړی د مال او دولت ګټي یا یو کاروبار کوي ته بیا پیشه خدای پیشه ته خو پاغه خدای څوکیدار نه مقرر کړي ته په بدګماني کوي بدګماني په مکاو مسلمان سره ښه کوه په مسلمان نیک ګمان کوه په مسلمان باندې بدګمان مکاو بدګماني قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نبی رسول الله فرمایي یاکم بدګماني نه ځان ساته بدګماني اکذب الحدیث په تویل شوی د نبی رسول الله فرمایي چې په ټولو خبرو کې دروغجنه خبره بدګماني ده بدګماني باندې ډېر رښتې په بدګماني روانه نشوي بدګماني باندې نو دا د شریعت مسله ده او دا داسې یو جرم دی او داسې ګناه ده چې عام خلک په دې کې مبتلا دي او چاته څه ګناه نه ښکاري که خبره د بدګمانۍ نه پس تحقیق ته ورله نو بیا ټیک ته بیا چې څه فیصله د شریعت مطابق هغه فیصله کوه خو د خبرې تحقیق به لازمن کې په مطلقې بدګمانۍ باندې به سړي سره روانه دشمني خبرې ګډې وډې غیبت بغض حسد دا به نه کې دا په شریعت کې لوی جرم او لوی ګناه ده الله تعالی دې موږ د ګناهونو نه د بدګمانو نه او د نارواو نه په امن او امان کې وساتي یو ملګری زړه مریض دی هغه څه وظیفه غواړي یا قوي وایي اولس کله ته په زړه لاس کېږده فرض مانځه نه پس دی وایي چې او خدای دې جوړم کا پریشانی د پکور کې الله دې ولا پریشانی ختمه کړي یا سره نقدیت نه وي کاروباري وي په هغې کې زکات شته او که نه او بلکل د کاروبار پیسې چې نصاب ته ورسېږي هغې کې هم زکات ورکړي سپیلنی نظر ختمولو د پاره جیز دی او که نه د ښځو رواج دی شریعت کې د سپیلنو څه ذکر نشته او نورو نظر بد خو لګي او په شریعت کې دا نشته چې په سپیلنو نظر ختمېږي داسې د ښځو یو طریقه دی یو رواج غوندې دی امام پټ قرات په جهر سره وکړي سجده سهو پېشته که نه سجده سهو به کوي که نه چا سره موټر وي زکات پېشته که نه که کم موټر د بارګین لا اخېستي اخېستو خرڅولو له نو په هغې کې زکات شته او که کم موټر یې خپل ځان لا اخېستي دی پکې خپله ګرځي نو په هغې کې زکات نشته که کم موټر یې کرۍ لا اخېستي دی په کرۍ کوي په هغې کې هم زکات نشته یو سړي ځمکه واخېسته پراپرټۍ دپاره زکات او بالکل پراپرټۍ روالي زکات پکې شته نشې په حالت کې طلاق واقع کېږي که نه او بالکل د نشې حالت کې طلاق واقع کېږي نامحرم د سره الله سره وجود لګولو سره غسل نه نودس ماتېږي نه غسل فرض کېږي خو ګناه ده دعا وکړئ الله په موږ رحم وکړي خدای د ګناهونو نه مو ساتي د ګناه د اسبابو نه مو ساتي د فتنو د دواړو جهانو نه په امن کې وساتي زمونږ یو ورور دی د دې عمر زو زمونږ دوست دی زمونږ د جومات سره وکیل وړلی دی او ډېر تعاون یې کړی دی مخکې هم د جومات کې مونږ سره ډېر تعاون کړی دی اوس هم د پکو په شکل کې مونږ سره ډېر ښه تعاون وکړو دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي الله یې په عمر کې برکت پیدا کړي الله تعالی یې په اولاد کې برکت پیدا کړي الله یې روزګار او کاروبار کې برکت پیدا کړي الله یې د فتنو د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي که مشران چې وفات شوي دي خدای دې وبخي او د دغې د موږ د جومات سره چې دا کومه ښېګړه ده وکړه دا د خدای کور سره ښېګړه د هغې اجر دې الله په دواړه جهانه ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي خدایه زموږ اعمال قبول کړي خدای د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي الله که څوک مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې ته ولله شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي که چا امتحانونه ورکړي ته پکې کامیاب کړي د دنیا او د آخرت دواړو امتحاناتو کې مونږ کامیاب کړي او د دنیا او د آخرت خیرونه هم نصیب کړي او د شرونو نه مو ساتي او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله